خوست او کونړ ولایتونو پاکستاني تیارو بمبار کړی. په خوست ولایت کې سلګونه تنو د لاریون پر مهال د پاکستان وروستی هوایي برید غندلی. دغه لاریونونو د پاکستان خلاف شعارونو په ورکولو سره وویل چې افغان حکومت د بېګناه افغانانو د وینو تویېدلو غچ واخلي او که دا کار ونه کړي د خوست ولسونه به لاس په کار شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پاکستاني پوځیانو په کونړ ولایت څو توغندي توغولي چې مرجوب له هم له ځان سره لري. ټکټر وکړه د سیمینه وکړه غمیږه اخوره په کنار تازه تلفظ دله یاد باندې ورته خلاص تاسو نه په اخوره کې ساختي خلاص کا دنیا ورتي خلاص یا ورتي نه غره رضا سره هغه بوله وسامندې نه دی داس کوي تاسو اخوره ورته اول کوم هذا اللي بيعرف شغله هو من هذا